څلورمه یوه غټه غلطي عزیزانو په اودس کې دا ده د سر مسه په صحیح طریقه نه کول. ګورې عام خلک چې اودس کوي نو دا د سر مسه داسې کوي، معمولي اوبه راواخلي صرف داسې چلوي، حالان کې نبی علیه صلات وسلام په طریقه د مسه کول پکار دي. اودس ټول خاص کر مسه. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیه السلام مسې ته کتل، هغه داسې مسه وکړه، فبدأ من مقدم رأسه حتى بلغ إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نبی علیه السلام په دې تندي باندې د سر په دې اوله حصه باندې لاس کېښود، اول یې لاس لوند کو او دا ټول لاس دا دواړه لاسونه دا یې داسې دا ټول سر پکې راګیر کو، داسې لاړو 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 د سټ ته لاس ورسو، بلغ إلى قفاه، د سټ نه واپس داسې راغې هغه ځای ته چې کوم دی نه شروع کړې وه. نو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو آیا په دې طریقه باندې مسه کوو؟ نو کوشش دا پکار دی چې موږ او تاسو اودس وکړو د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. نو کله که موږ داسې یو زر ځان ته خلاصو نو بیا دغه کامل اودس نشو.